حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې انسان چې مړ شي د مرګ نه بعد تر قبر پورې په دبسې درې شیان روان وي. دوه بیرته راګرځي، یو هلته ورسره پاتې کېږي، کورنۍ ورسره روان وي، تربرونه او قریبان او د ده مال. په مال کې هغه څه حصه روان وي، ټول مال خو نه ورسره ځي، خو کټ ده ورسره، بستره ده، د نن سبا غوندې موټر دي، دغه څه وسایل د دنیا ورسره روان وي. خو دا هم چې دی د نن په قبر کې دفن کې کټ هم تر راوړي، بستر هم تر راوړي، موټر هم بیرته را روان ده، هر څه بیرته راځي. د ده سره هلته پاتې کېږي رفیق غار خپل عمل. اوس نو وفادار ملګری عمل ده. دغه ترغیب د دې ته چې قیامت را روان ده، د قبر زندگی را روانه ده، د دواړو وختو دپاره که په قبر کې ده که په قیامت کې ده، په ګټه چې راځي سړي ته نیک عمل راځي. او په دواړو ځایو کې د ضرر عمل چې د بد عمل ده، که په قبر کې تکلیف درته رسېږي هم د تا د بد عمل د وجې نه به وي، که محشر په ورځ وي که جهنم کې هم د بد عمل د وجې نه. نو کوشش د نیک عملۍ په کار ده چې سړی نیک ملګری پیدا کړي، په قبر کې به هم ورسره ملګری وي، په حشر کې به هم ملګری وي، جنت کې به ملګری وي. نفخ الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والارض الا ما شاء الله، چې اسلام کې راغلی ده. دا نفخه د صور پوکای د شپېلۍ دا څو واره ده، مختلف اقوال دي پکې، غټ غټ اقوال. یو دا ده چې نفخه د صور په دنیا کې د اماتت ده، چې ټول خلک مړه شي په هغه شپېلۍ باندې. دومه نفخه د صور د احیا ده، چې په منځ کې تقریبا 40 کاله وخت تېرېږي، چې بیا پوکای وشي ټول مړي بیرته ژوندي کېږي. دریمه نفخه د صعق ده، چې د الله حضور ته وړاندې کېږي خلک د حساب او کتاب دپاره. په دغه وخت کې د یو هیبت نفخه وشي چې ټول خلک ولویږي، بېهوښه شي، هلته استثناء ده الا ماشاء الله. په ماشاء الله کې څوک داخل دي؟ څوک یې صرف شهدا، ځکه شهدا احیا دي عند رب. نو هغه نه مري، په دنیایي مرګ نه شو مړه، نو هلته نه مري. څوک یې ارواح د انبیاو د شهداو، څوک یې ملایکې مقربې تر مراد دي، چې دغه تر مستثنا دي. او بله شپېلۍ څلرمه د افاقې، چې بیرته بیا خلک راپورته کېږي، هغه د اغما د صعق، بله بیرته. او څوک وایي چې نه، یوه شپېلۍ د صعق په دنیا کې د اول هیبت ته، بیا وروسته د ابتدا په لحاظ خو هیبت ته، د انتها په لحاظ موت ته. نو دو تعبیرونه شوي دي. او بله شپېلۍ بیا بیرته د راپورته کېدن ده، چې پکای وشي دا شپېلۍ دایره لکه د مځکې نه تر اسمانه. او د هر روح دپاره داسې ځای ده پکې لکه دا د مچیو کور نه وي، دا مسدس شکل کورونه چې جوړ کړي دي، غار. هر روح هلته پکې موجود د خپل جسد ته او بدن ته رسیږي، او هغه به بیا ټول بیرته راپورته کېږي. قال
الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة أمة واحدة يتكبر هذه الله كما يتكبر أمته بسكر فجاء أهل الجنة فأحمد بن اليهود فقال أنا الرحمن عليك يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أنا وصلت لي أهل الجنة يوم القيامة قال بلى قال تقول الله خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ذكر حتى بلغنا والده ثم قال أنا أخبرك بكلمة قال إنهم بلاء ونحن قالوا ما هذا قال سوء ونون يقول كبير الناس وهم أنفا ومن خلقت السماوات يمين قال حسنا محمد بن جعفر قال حسنا أبو الحزم قال السابق أنه قال من قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبشر الناس يوم القيامة لا أعطيك إلا لا تقوم بنته قال سامنا ويقول ليس فيها عالم بالأحد دا چې د قیامت په وخت کې دا نظام بدلیږي دا بدلیدن دوه قسمه ده دا چې مځکه بدلیږي یوم تبدل الارض غیر الارض ذات بدلیږي که وصف بدلیږي نو دواړه اقوال دي یو قول دا چې وصف بدلیږي دا مځکه کې چې ټیټي وجګي دي دا غرونه دي لاندې کندې دي ونې دي دا شیان دا به ټول ختمیږي ټول به داسې یو میدان شي که د شرق نه تر غربه پورې د سترګو د کار وشي قوت په چا کې موجود دي د شرق نه به عین غرب ویني هېڅ معلم و علامه به په هغه کې نه موجوده نه به ونه وي نه به دیوال وي نه به غر وي نو تبدل د صفت ته دغه خپله مځکه خو مځکه ده لکن صرف دا صفت بدل شو غرونه پکې روان شي کډۍ په ډک شي ټوله اواره شي دوم قول دا ده چې تبدل د ذات راځي دا اسمانونه هم ختمیږي د قیامت بل اسمان جوړیږي او دغه مځکه هم ختمیږي د قیامت بل مځکه جوړیږي داسې مځکه جوړیږي چې نعومیت کې پستوالي کې د وړو سره تشبیه ده په سپینوالي کې د سپینو زرو سره تشبیه ده اوروالي کې د پاستي سره تشبیه ده داسې مځکه جوړیږي چې په هغه وینې نه وي توی شوي په هغه زنا او نور ګناهونه نه وي شوي ذات یې مځکې بدلیږي دا چې ذات بدل شي اوس په دغه کې بیا خبره ده دلته چې راغله دا چې دلته راغلی دي چې دا مځکه رب کریم داسې سره اوارهیي تشبیه ده لکه ښځه یا شپون چې مړی اوارهیي ګورې وړه چې خوشته شي اول پیړۍ څوک ورته څوک ځغالې ورته ویي اول خو دغه جوړېږي دغه ځغالې چې اوارهیي پاسته چې تر جوړوي نو اول یې ښځه یو څه په لاس باندې اواره کړي بیا یې راواخلي د یوه لاس نه یې بل لاس ته اچي په دغه اوارول کوي چې دا جګې او ټیټې او وټې او نرۍ دا یې سره برابر شي یا وایي لکه شپانه هغه چې کاک ورته یې که څه ورته چې هغه ډبله مړی پخوي لکه کیک پاستې خو نه په غرو کې مځکه ورته اور بل کړي مځکه اواره کړي بیا دا اور تر واړوي دغه وړه یې کلک خوشته کړي دا کلک وموښي داسې اوږده شی تر جوړ کړي بیا یې په مځکه کې کېږدي اور په واړوي درسیره نو الله تعالی ظاهره تشبیه ده دا مځکه د اوارولو نه کیفیت داسې ذکر کړه لکه هغه پاسته چې اوارېږي دغه اذا زلزلتې چې را روان ده دا ټکراو چې راشي په مځکه کې یو غر په بل ولګېږي داسې کېږي دا مځکه داسې کېږي خوري سره اواره شي دا خورېدن د چا په قدرت ده د الله تعالی نو لکه یو لاس نه چې بل لاس ته اچي بار موږ تاسو ویلي دي چې الله تعالی د جسماني صفاتو نه منزه ده هغه صفات چې لایق د شان د رب کریم سره دی پیغ باندې به تعبیر کوو خو دغه مځکه به اوارېږي خو ورسره دا هم ده چې د اهل محشر د جنتیانو خوراکه به هم وي اوس دغه خوراکه کې خبره حقیقت ده که مجاز ده څوک چې مجاز ده هسې تشبیه ده لکه هغه پاس دی چې اوارې خوراک چې تر کوي څوک حقیقت ده حتی یاکلون من تحت ارجلهم محشر ورځ 50,000 کاله ده په دغه 50,000 کاله کې لوږې او تندې نشته د تندې علاج په حوض کوثر ده د تندې علاج په حوض کوثر ده چې نیکعمله انسانان ورځي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم او سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه په خپلو لاسو اوبه ورکوي چې یو وارې الله دې موږ ته نصیب کړي چې یو وارې ورچ کړي دا 50,000 کاله نه ټوله زندګي به بیا تنده پرانه شي خو خوراک په دغه مځکې نه کوي چې دا د پښو لاندې ده د دغه نه به خوراک کوي په هغه به ذاتې مړېږي
دا لکه د دوی دپاره د هغه انتظارګاه میلمستیا ده. اصل میلمستیا بیا وروسته په جنت کې ده. كيف الحشر به قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا وحدثنا داود عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامه على ثلاثه راجلين وراجلين واثنان على بعير وثلاثه على بعير واربعه على بعير وعشره على بعير وتحت بقيتهم وتحت بقيتهم النار تحمل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث اصبحوا وتصبح معهم حيث امسوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يوسف بن محمد الطبراني قال حدثنا شيبان قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه قال ليس الذي يمشاه على رجلين في الدنيا كاذبا على يمشيه على وجهه يوم القيامه قال فقال رسول الله وعزه ربنا قال حدثنا علي بن علي قال حدثنا سفيان قال عبد قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم لاقوا الله حقا وراء غرلا. قال سفيان هذا مما يعد ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن سعيد بن كثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول انكم لاقوا الله حقا وراء غرلا. ملاقو الله كملاقو الله انكم لاقوا الله حقا وراء غرلا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهو قال حدثنا شعبة وزيد بن يومين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال بنا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول انكم محشورون عرفاتا وحرفاتا عراتا غرلا غرلا وكما اتتنا اول خمس ايات ولا وان اول خلائق يحشر يوم القيامه ابراهيم عليه السلام فانه سيجاء برجال من امتي فيخرجهم ذات الشمال فيقول يا ربي يا اصحابي فيقول انك لا تدري ما احدث ذلك فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليه شهيدا الى قول الله الحكيم فيقال انهم لرجال مرتدين على اثارهم. قال حدثنا قيس بن حسن قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حاتم بن ابي سعيد عن عبد الله بن ابي هريره قال حدثنا القاسم بن محمد بن ابي بكر عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشه رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله لا نساء والنساء يموت بعضهم على بعض وقال واشد من ايهم باكي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كفة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم. قال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا من يسلم وما أنتم في أهل الكفر لا كشاية البيضاء بالسود الأسود أو كشاية السوداء بالسود الأحمر. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خلاف سليمان عن سعود عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جبريل على يوم القيامة آدم عليه السلام فترى ذريته فيقال هذا أبوكم هذا فيقول لبيك وسعديك ويقول أن أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا ربي كم أخرج فيقول أخرج من كل 199 فقالوا يا رسول الله إذا أخرج منا من كل 199 فما لا يبقى منا قال إن أمتي في أمتي كالشاية البيضاء كرواية الثور الأسود. د باب د حشر کې بیا ډېر روایت خو مکرر ذکر شوی دي. دوی خبرې په یو کو دا حشر دنیوي ده که حشر اخروي مراد چې دلته ذکر کیږي. څوک یې حشر دنیوي ده د آخر وخت په علایمو کې په هغه غټو علایمو کې یو دا ده چې مخکې موږ تاسو ویلو چې اور به راوځي د عدن نه او خلک به پسې اخلي د محشر د میدان په لوري باندې چې حضرت نبی علیه السلام د شام علاقه ښوولې ده. دغه حشر کې خلک چې ذکر کیږي درې قسمه ذکر کیږي. څوک به پیاده روان وي، څوک سپاره ګوښي، څوک سپاره خو متعدد. فرق په دغه کې ده. دې درې ډلې. یو ډله هغه خو د اور نه به ډېر په تکلیف په ځان خلاصوي ځکه چې دی کوم ځای ته رسیږي ورپسې رسیږي. چې دی غرماړی خوب ورسره غرمه کوي، چې دی بیګا کوي خو بیګا دا معنی تر خلاصېدای نه شي. اور به پسې نږدې په دغه خلکو خو به په دنیا کې ډېر لوی عذاب او تکلیف تېر شي.
خو هغه نیک خلک چې د دوه قسمه دي. یو قسم سابقین دي چې هغه د پاره به آسان او تهیو وي، د اوله نه به ځان رسي. او څوک به بیا داسې وي چې د سفر پوره تهیو نه لري، نو دوه یا درې حتی تر لسو نفرو پورې چې په لس نفرو په یوه دابه باندې وي، نو هغه دابه بیا تیز مزر کړی شي. دوم قول دا ده چې دا حشر نه د قیامت مراد ده. د قیامت حشر بیا درې قسمه ده: پیاده، سپاره او نسکور. پیاده، سپاره او نسکور. د نسکور په باب کې پوښتنه کیږي په سر به سړی څنګه ځي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته هغه ذات چې په دنیا کې دا انسان روان کړو علی الرجلین په پښو باندې، هغه په دغه قادر ده چې په سر روان کړي. نو بیا دغه حشر د قیامت مراد ده، د قبرونه چې ټول خلک په خپلو ځای کې پورته شي. بیا چې جمع کیږي د خدای متعال حضور ته، دغه سوق دی الله طرف ته چې کیږي درې قسمه: څوک پیاده روان، څوک سپاره روان، مقربین او ابرار چې اصحاب الیمین دي. دا دوه ډلې په مسلمانانو کې دي. او څوک نسکور روان چې هغه کفار دي، هغه په سر باندې روان دي. قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الامام الشافعي بن صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يقول الله تبارك وتعالى يا ادم يقول لبيك وصادق والخير في يديك قال يقول اخي الباس الناس قال وما بعض الناس قال من كل نفس بسمعه وتسعه وتسعين ونفتحنا يشهد الصبر وتقاوم لنا لحمد حملها وتركنا في سكارى ونحن بسكارى ولكن عذاب الله الشديد اشتد ذلك عليه فقالوا يا رسول الله اننا تاثر به فقال ابشروا فانهم يامنون الى ان تدعو منكم رجلا فقال والذي نفسي بيده الى ان تكونوا زلف اهل الجنه قال احد من الله وكفرنا ثم قال والذي نفسي بيده الى ان تكونوا شر اهل الجنه ما نسلكوا فيكم كمثل شارب البيضاء فيه بسبب الاسود او كولاقه في ذراعيكم هذه. باب قول الله تعالى الا يظن اولئك انهم مبعوثون بيوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وتقطع فيهم الاسباب والوصلات في الدنيا. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبان قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا ابن عون عن عبد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم احدهم برشه الى انصاف اذنيه. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن خالد بن زيد عن ابي الراشد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرف الناس يوم القيامه حتى يتباركوا في الارض 70 ذراعا ويجيبهم حتى يطلع اعلانه. ورځ د قیامت الله تعالی تنبیه ورکي دغه خلک چې ایمان نه لري، ولې دی خیال نه کوي چې قیامت ته د یو سخت ورځ ته بدی ورځي او د خدای پاک په حضور کې بدريږي. دا درېدن به په کوم کیفیت وي؟ په دا دوم یوم یقوم الناس لرب العالمین کې نبی علیه کریم صلی الله علیه وسلم تفسیر کوي. هلته به د خدای پاک حضور ته ولاړې خلک حتی چې د چا خولې به تر غوږو تر نرمیو پورې رسېدلې وي. او دا دوم روایت کې حتی خولې به په مځکه کې د لاندې اویا ګزه تللې وي، پورته طرف ته به د خولې پورې را رسېدلې وي. هر انسان د خپل جرم په انداز به په خپلو خولو کې وي. دا درېدن د حساب دپاره د خدای پاک حضور کې ده. ترجمان به په مابین کې نه وي چې داسې ورځ را روانه ده، د داسې ورځې دپاره د نجات لار د دغه ګرمیو د دغه خولو نه لار بیرته نیک عملي او ایمان صالح ده. خدای پاک ته درېدن شته، حساب و کتاب شته او داسې حیبت شته. لمر یو میل رانږدې یا 2 میله، نو ډېرو خولو نه لاندې اویا ګزه په مځکه کې تللي، پورته تر خولې را رسېدلي، مازغه به یې شي او د سپنګمو نه برابرېږي. حتی خلک دومره په عذاب شي چې هغه د شفاعت حدیث چې مخکې موږ تاسو ویل اخر ورشي ادم علیه السلام ته چې تاسو سپارښت وکړئ الله ته چې الله حساب را سره شروع کړي، که جهنم ته بیا یم د دې خیال به وایده وي چې جهنم به تر دغه نه لږ اسانه وي. والقارعة والباشرة والصاخة والتغابن والأهل الجنة أهل النار. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس باجتماع. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مدينة بأخيه فليتحلله منها فإنه ليس عنه دينار ولا درهم فليعطيه لأخيه من حسناته فإن لم تكن له حسنات فمن سيئات أخيه فطرحت عليه. وبه قال حدثنا فضل بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع بن أبي سويد قال حدثنا سعيد بن قتادة بن داود بن أبي أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج المؤمنون من النار ويحرسون على قطرة بين الجنة والنار ويستغفر بعضهم من بعض مذاهبك كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هزموا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزلته كانت الدنيا. حقوق العباد ډیر مهم دي، دغه کې ډیر احتیاط ته، ځکه چې په پولیس سرات تیرم شي بیا دوه موقف ته د دغه خپل منځي حقوقو په باب کې به بیا خدای پاک د مسلمانانو په مابین کې قصاص معنی بدله اخیستل، خو چې الله یې راضي نه کړي که د چا نه الله په یو نیک عمل راضي شوی و لکه مثلا د یو شهید فی سبیل الله نه بیا خو الله هغه مظلوم ته عوض په خپله ورکوي، که نه د مظلوم ګناه پر اخیستی کېږي ظالم ته، د ظالم حسنات په ورکول کېږي هغه مظلوم ته، چې د ګناوې ډېرې شي بیا به جهنم ته ځي. دا قصاص شته، ځکه نبي علیه السلام یې چا چې د چا حق په دنیا کې ضایع کړی په دنیا کې د معافي تر وغواړي، بیا به داسې ورځ را روانې چې نه به روپۍ نه به سپارښتونه چلېږي، یو شی نیک عمل به بیا په هغه وخت کې ورکول کېږي، او چې قصاص خلاص شي بیا به اجازه و چې ځئ خپلو کورو ته، خپلو کورونو نه بیا د دنیا تر کور به هغه کور ښه ورته معلومي. قال عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفج الكتاب وقال قلت عليه صلى الله عليه وسلم فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك لا يقول من قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا يحيى عن مسلم عن سلمان لا تقال سنة بن ابي هريرة قال سنة عائشة رضي الله تعالى عنها قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثله وتابعه ابن جريج محمد بن سليم وابي وسلمة بن مسعود بن عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا وابن حوالة قال حدثنا حاتم بن ابي سعيد قال حدثنا عبد الله بن ابي هريرة قال حدثنا القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس احد يحاسب يوم القيامة الا هذا. وقلت يا رسول الله اليس قال الله فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك الامر وليس احد منا ينافق في الحساب يوم القيامة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رجال الكافر يوم القيامة يقال له ارايت لو كان لك مثل الارض ذهبا كنت تاتي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو اكثر من ذلك. وبه قال حدثنا عمر بن حسن قال حدثنا ابي قال حدثنا العمش قال حدثني حسن بن عبد بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمهم الله يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فيستقبله النار ومن استطاع منكم ان يستقبل النار ولو بشق تمره. قال الأعمش حدثني عمرو بن حسن عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا أطال من نعمه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولم يشرك تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. بیا نور حدیثونه خو ویل دي، دوه خبرې پکې وکړو. یو دا چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جهنم په باب کې خبره کړه اتقوا النار، چې دا خبرې وکړه بیا مخدس واړو په دا بل طرف باندې، بیا یې ویلې بیا یې مخدس واړو په دا بل درې وارې. صحابه یې د موږ دا خیال شو چې دا جهنم ویني، او مخکې موږ تاسو ویلي نبي علیه السلام جنت او دوزخ لیدلی دي، بار بار کې نه دي لیدلي. نو نبي علیه الصلاة والسلام یې چې د دغه اور نه چې سخت ډېر بد حاله ده ځان وساتئ. په څه شي وساتئ؟ دلته اوس دوی معنی دي. اتقوا النار ولو بشق تمره، مشهوره معنی خو دا ده چې اور نه چې سړی بچ کېږي په صدقه،
که ډیر دی په وس نه پر نیمه خرما دی په وس صدقه مغه صدقه کا نیمه خجوره نیمه خرما خو د جهنم دی اور نه ځان په بچ خو دومره معنا نه وی دلته دا ده اتقوا النار د اور نه ځان وساته د حرام خورۍ نه ځان وساته چې حرام خورۍ سبب د اور دی ولو که نیمه خرما ویم کم حق پردی کم ما بوله کم حق کم ما بوله که نیمه خرما د پردی وخوړه هم ظلم ده د دغه وجه نه به ته جهنم ته ځې نو د حرام او هغه اقل مقام ذکر شو حرام ضرر د جهنم ده د جهنم نه ځان وساته حرام مخوره دومره مخوره لکه نیمه خرما مخکې پرون موږ تاسو نو ویل کابل ورځ یا کوم محقرات الذنوب دا کنکۍ ګناه خلک کنکۍ بولی او دا څومره شی ده خو یو روپۍ دی یا لاس روپۍ دی یو روپۍ د لاس روپۍ دی توبه هم نه تر باسي معافي هم نه تر غواړي ذات حلاله مو بولي کار د دنیا او د آخرت ټول خراب شي قال حدثني زيد بن اسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حسين قال ابو سعيد بن جبير قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الامام فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمرها والنبي صلى الله عليه وسلم معه والنبي صلى الله عليه معه العشرة ونبي معه الحمد ونبي معه وحده ونبه ليس سواد الخير قلت يا جبرائيل هؤلاء امتي قال لا ولكن انظر الى الحقوق فنظرت الى سواد الكبير هؤلاء سبل الحق كانوا لا حساب عليهم ولا عقل قلت قال كانوا لا يكفرون ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام الكاشف بن حسين رضي الله عنه فقال ولولا ان يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام اليه رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم فقال سبقت بها وكاشا وبه قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثنا سعيد بن مسيب ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنه من صلى الله عليه وسلم قوله اذا القمر ليله البدر قال ابو هريره فقام وكاشف بن حسين فاسالني قائمه عليه فقال يا رسول الله قل الله ان يجعلني منهم فقال اللهم اجعلني منهم فقام رجل من الانصار فقال يا رسول الله قل الله ان يجعلني منهم فقال سبقت وكاشا وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو مسلم قال حدثنا ابو هريره بن سهل بن ثابت رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنه منهم النبي 70,000 او 700,000 شك في احدهما متماسكين اخر بعضهم ببعض حتى يدخل اولهم واخرهم الجنه ووجوههم على ضوء القمر ليله التي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا اهل النار لا تموت ويا اهل الجنه لا تموت خلودا وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا قال حدثنا ابو الناس لا النبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لاهل الجنه يا اهل الجنه خلود لا موت يا اهل النار يا اهل النار خلود لا موت. دلته نور حدیثونه ویل شوي دي صرف یو خبر کې کو دا چې د مادي امت په 80,000 کسان جنت ته ځي آیا دا تحدید عدد معین مراد چې د 80,000 کسان دي که د 80 په عرف د عربو کې د تکثیر د لپاره استعمالیږي کثرت مراد ده وای مختار دا چې کثرت مراد ولې نور روایتونه راغلي یو روایت سره راغلی کتابه داخلي کې دوم روایت کې راغلی الله خلاص جنت لاړه به حساب او به کتاب ته لاړه نو وایدا کنایه د کثرت نه چې ډیر کسان خو هغه ډیر کسان چې به حساب دي جنت ته د دغه تفسیر چې خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړی او هغه و چې د شریعت د پایبندي سره دومره متوکل علی الله وي چې دنیوي اسباب ته بالکل التفات نه کی نه علاج کی نه دم او دوا کی دا کنایه ده د اسباب نه یعنی د اسباب دنیوي او طرف ته بالکل التفات نه کوي دغه کسان به د خدای پاک په نسبت باندې چې ډیر مقبول دي په ورځ قیامت به حساب او کتاب جنت ته
التي سجن وبه قال حدثنا عثمان بن حيث قال حدثنا عوف عن ابي لجان عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الجنه ثلاث وثلاثه وثلاث من النار ثلاث وثلاثه اهل من يرى اهل النساء قال حدثنا مسلم قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سليمان بن يعقوب بن عن سلمة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت على رجل يتكلم عن متكلم المساجد وسعد الجد محبوس رضي عنه غير أن أصحاب النار قد أجروا في النار وكنت على باب النار إذا مستكنها النساء وكنت قال حدثنا بعض الناس قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمرو بن محمد بن زيد بن مدينة وحدث سواء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار فيجعل بين الجنة والنار ثم يفتحون بين النار إلى أهل الجنة أنا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فالحمد لله فلحكم ويزداد أهل النار حلما إلى حلمه وبه قال حدثنا بعض الناس خلق أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك كان سنا بين السماء عن طريق مسائل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك ويقولون لبيك فيقولون وما لنا لا نرجو وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ويقول أنا وفيكم أفضل من ذلك قالوا يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك ويقول أحل عليكم ألوان فلا أحفظ عليكم بعضه أبدا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن محمد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أصيب حادث يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد علمت منزلة عائشة فإني في الجنة يصبر أحدث ويتخذ خاتما أصنع فقال ليس أو هي أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في الجنة الفردوس وبه قال حدثنا معاذ بن مسعود قال أخبرني فضل بن موسى قال أخبرني فضيل عن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما بين أكثر كانت مسيرة ثلاثة أيام من جبهة المسرعين وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سعد بن سالم رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير رجل فيها يأتى لا يشعرها قال أبو حازم حدثني ابن عمر بن أبي عياش فقال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير رجل يولد سريع يأتى لا يشعرها وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو سعيد بن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخلن الجنة فكون صبرنا فأتي أبو حازم أيهما قال متماسكون آخر بعضهم قال لا يدخلهم أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم ولا سورة القمر ليلة البدر وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد العزيز عن ابن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء قال أبي حدث بن عمر بن أبي عياش قال أشهد سمعت أبا سعيد رضي الله تعالى عنه يحدث به كما ترون الكوكب الغائب في الأفق الشرقي والغربي وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن يحيى بن زكي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأهل أهل النار يا أبا القيامة لو أن لكم في الأرض من شيء كنت تقتدي به فيقول نعم فيقول لا تشرك من هذا وكل آدم ولا تشرك أن لا تشرك بي شيئا فأبيته إلا أن تشرك بي وكل قال حدثنا بالرحمن قال حدثنا حماد بن علي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار في الشفاعة كأنهم تواريخ قلت الساري قال الضواريس وكان قد سكت فمه فقلت لعمرو بن دينار أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في الشفاعة من النار قال نعم وبه قال حدثنا وزر بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها سقط فيدخلون الجنة فيشبههم اهل الجنة جهنم وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار يقول الله تعالى من كان في قلبه مثقال حبة خردل من فخرجوه فيخرجون وتخرجوه وأهلهما في قول في نهر الحياة فيقولون كما تنفذ الحبة في حميل السيل أو قال حمية السيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تنفذ صفراء مشترية
ومن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أحد قبره بجمرة يقضي منها دماغه وبه قال حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أحد قبره بجمرة يقضي دماغه كما يعلم الجمر للقبة وبه قال حدثنا زبير بن حبيب قال حدثنا شعبة عن أبي قيس عن أبي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفحشاء بوجهه وتعوذ منها ثم ذكر أن الفحشاء بوجهه وتعوذ منها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة وبه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حاتم وتراودي عن جميلة عن أبي بكر بن خطاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تقطعه شفاعه يوم القيامة فإذا في أصلاح من النار يبلغ كعبيه تقدمه ودمائه وبه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عمر عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الله الناس يوم القيامة فيقولون بل استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقول أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه فأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فيقول لست هنا ويذكر خطيئته يأتون نوحا أول رسول بعثه الله فيأتون فيقول لست هنا ويذكر خطيئته يأتون إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته يأتي موسى الذي كلمه الله فيأتونه فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته إلا عيسى يأتونه فيقول لست هناكم يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء ثم يقال يرفع رأسك فسلت وقع وقلت اسمع واشفع بشفا فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحكيم يعلمني ثم أشفع فيحب لي حتى ثم أخرجه من النار فأدخله الجنة ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة والرابعة حتى من ضليت من النار بالنار إلا من حبسه القرآن وكان قتادة يقول عن هذا يولد عليهم الخلود وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن زكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون بأحمده باسته ان شاء الله ذاته نسيب مرحوم دغه حدیثونه ویلي دي ټول چې تاسو زده دي اگر کې ما ورشي وي دي خو